بله سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه، اختر مبارک شه. شینواري صاحب او د خور ته د اختر مبارکي وایم او د پیام افغان د تلویزیون و ټولو لیدونکو ته د اختر مبارکي وایم. شینواري صاحب ستاسې نظر لکه تاسې وایاست عملي هر څه په عمل کې و خپلو نوي نسل ته باید موږ ښکاره کړو. تاسې یو نمونه د دغه یاست چې دغسې لور مو تربیه کړې ده او دا و پښتنو ته خصوصا یو د افتخار ځای دی چې موږ یو دغسې پښتون او افغان پلار لرو او دغسې لور یې تربیه کړې ده. ښه ښایسته کالي او ښې خبرې، هغه احترام لکه ته چې په لمانځه باندې چې مور پلار څه وایي باید عملي یې ثابته کړي. نو تاسې فکر کوم چې هغه عملي کارونه مو کړي دي او د اولاد حق مو ورکړی دی، ځکه چې موږ همیشه د والدینو حقوق ویلي دي ولې د اولادو حقوق مو ته نه یو متوجه سوي. د اولاد حق پر پلار دغه دی چې دغه پلار یو ښه نوم و اولاد ته پرېږدي. نو دا هغه ستاسو د خبرو بېرته تاسو خبرو ته چې په عمل کې مو ټوله ثابت کړي دي، ټوله په تاسو باندې افتخار لري. خدای مو کامیابه لره. ستاسو په پروګرام کې تر اوسه کومه کمي نشته چې څوک یې په ګوته کړي. ډېره مننه. د اختر ما د نیویارکه ټلیفون کړی دی، عبدالغفور خشنګ نومېږم. ډېر خشنګ صاحب ډېره مننه. زمونږ احترامات به ټولو دوستانو خپلوانو ته ورسوئ. اختر مو بیا مبارک شه. یوازې زه دا ستاسو د خبرې په رابطه باندې ډېره لنډه یوه خبره کول غواړم، هغه دا چې افغانستان د تېرو 30 کلونو را په دې خوا په نړۍ کې یوازینی ملت دی چې هر چا یوه څپېړه او لس څپېړې ورته ورکړي. زمونږ کلتور، زمونږ تاریخ، زمونږ عنعنات، زمونږ مذهب، زمونږ روایت چې دي دا داسې تالا شوي دي لکه لیوان چې په یوه رمه ورګډ شي او هغه رمه وخوري. موږ ضرورت لرو چې دا بیرته سره را یو ځای کړو. چې را یو ځای کوې نو موږ به مجبور یو چې اول د اول نه یو ځای کې چې یو انسان سمي د هغه سره کور سمیږي او چې کور سم شي د هغه سره ولس سمیږي. ستاسو د دې نیک نظر نه ډېره مننه. او یوه بله خبره راته په یاد شوله چې یو وخت حمید کرزی راغلی و دلته په واشنګټن کې بیخي هغه وایلې وې، نو راغللی موږ ته هم دغه افتخار په نصیب سو. خبرې ډېرې سپدې په دا خبرو کې ما ته د الفت صاحب یو شعر را په یاد سو که څه دوی داسې یو د چا خبره فی البدیهه و حمید کرزي ته ودرېدلم ما ول که هر څه راته وژنې خیال او فکر مې مه وژنه، په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدلی دی. بلکل دا د الفت صاحب شعر دا حمید کرزي ول نه به تا مړ کړم او نه به دې فکر مړ کړم. مګر متاسفانه چې نن ورځ هغه خبره زما را په یادېږي. د ده څخه زه دغه یو ګیله لرم که هر وخت د ده سره مخامخ شم دا ګیله به ورته کومه. نو بیا تاسې هغه دی شکر دی دغسې فکرونه تاسې رنګه فکرونه په خارج کې د ژوندي وو. نو موږ افتخار کوو چې بیا هم په افغانانو کې نه څوک مو خیال وژلی سي او نه مو فکر وژلی سي. نه شي وژلی. موږ او تاسو داسې یو ملت یو. ما مخکې دا خبره وکړه چې د تېرو 5.5 کلونو نه را په دې خوا د دنیا هر جابر زموږ ګریوان ته لاس راچولی، مګر د دنیا د هر جابر ګریوان موږ څیرې کړی دی. ما تشکر مننه. تشکر ښه اختر ولرئ. خدای په امان. مخامخ خدای په امان. د څېرو خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. سال دې په خیر است. د اختر مو مبارک. ورېره تا ته د اختر مبارک محترم ګران محترم استاد او دانشمند پوه شینواري صاحب ته ستاسې د ټولو په راس کې محترم خطاب صاحب ته عمر خطاب چې واقعا یو ډېر باشهامته سړی دی، مېړنی سړی دی او په ډېر غرور و مېړانې سره یې دا شبکه د تلویزیون چې د پیام افغان په نوم سره یادېږي و دوستانو ته افغانانو ته خپل وطندارانو ته یې دغه کړی دی خلاص کړی دی. زه د زړه له کومې مبارکي وایم. د بلجیمه غږېږم عزیز احمد خوارمل یم تاسې ته او د افغانستان ټولو خلکو ته شینواري صاحب او ورېرې ته او خصوصا خطاب صاحب ته د زړه له کومې په ډېر درنښت سره زه اختر مبارکي تاسې ته مبارک وایم. خدای دې ستاسې لمونځونه روژې در قبولې کړي او تاسې دې روغ جوړ راته اوسئ. ستاسې ډېر ښه پروګرام دی او خصوصا زه ستاسې پروګرام هره شپه اورم. ډېرو دوستانو ته مې دا ستاسې
دغه ریکلام کړی دی دا ستاسې پروګرام ورته ویلي مې دي چې دغسې دغه دی په بلجیم کې افغانان اکثریت چې زه پېژنم دا دوستان دا ستاسې په اصطلاح پیام افغان تلویزیون ویني او د انټرنیټ د طریقه موږ خو دلته د سټلایټ د طریقه نه شو لیدلی او هغه دغه دی نو ستاسې ډېر ښه دلچسپه په زړه پورې پروګرام دی شینواري صاحب زه تا ته یو وړاندیز لرم زما وړاندیز دا دی چې تاسې هلته یو فارسي لغات لیکلی دی فارسي هم دري هم زموږ ژبه ده او هلته ورته احترام لرو ولې په پښتو چې تاسې پښتو پروګرام مخته بیایاست هلته چیرې مو لیکلي دي چیرې نه څیرې او خاطرې ستا دا نیوکه چې دا پر ځای ده یا نیوکه نه ده منتها کېږي په دا ټایپ میپ په دا دغه کې ټایپ کېدو کې دغه چې زه بالکل په اصطلاح چې سوي وي دغه نو که تاسې هلته دغه کې څیرې او خاطرې دا به ډېر ښه راشي او که په فارسي هم بیا په څنګ کې لیکې هغه به جلا دغې تاسې ته زه بریالیتوبونه موفقیتونه غواړم خصوصا استاد تاسې ته او محترم خطاب صاحب ته ډېر ښه وختونه بریالیتوبونه او عمر ته غواړم ډېر تشکر صاحب دوستان په دغه کې دي بریرې تاسې ته هم